د سپرم ډوله نهنګانو د ژبې کوډ کول. په کارابین سمندر کې څېړونکو د دوی د ارتباطي نظام اساسي جوړښت ته کوډونه ورکړي دي. د کلونو څېړنو وروسته دوی دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دغه تی لرونکي فونټیک الفابیت یا تهجي توري کاروي. دغه انکشاف موږ له هغې فرضیې څخه لرې کوي چې د حیواناتو د خبرو کولو طریقه ډیره ساده ده او هغې فرضیې ته موږ نږدې کوي چې د هغه څه په پرتله چې موږ یې پخوا تصور کولو د دوی خبرې ډیرې تفصیلي او پیچلې دي، او دا چې د کوډ په وسیله د نهنګانو غږونه داسې سیګنالونه لیږدوي چې ډیره محتوا لري. دغه کوډونه د مورس کوډ ته ورته غږونه دي. ساینسپوهانو په ختیځ کارابین کې د دغو نهنګانو غږونه ثبت کړي دي. په څېړنو کې د کوډونو پر جوړښت توجه متمرکزه شوې ده، نه پر معنا. راتلونکی پړاو د چلندونو له تحلیل سره د دغو کوډونو یوځای کول دي. بیا نو کېدای شي دغه ژبه په بشپړ ډول کوډ کړی شي. نو آیا انسان به یوه ورځ له سپرم نهنګ سره خبرې وکولی شي؟ موږ د دې پړاو په پیل کې یو، مخکې له دې چې موږ پر دې پوه شو چې آیا له دوی سره د خبرو کولو هڅه یوه ښه مفکوره ده او یا څومره واقعي ده. زه فکر کوم چې موږ باید ډیر تحقیق وکړو چې آیا واقعا هم دا امکان لري. لا هم د نهنګانو په میلیونونو کوډونو راټولول اړین دي. کارپوهان هیله مند دي چې د دوی په ژبه پوهېدل به د ورکېدو له خطر سره د مخامخ دغو تی لرونکو په خوندي کولو کې مرسته وکړي.